سمسور دی پرات لو سټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت ور باران رسول الله باران رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالصمد د ننګرهار له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم او دوهمه پوښتنه مې دا ده د شهادت ګوته لمانځه کې په کم وخت کې باید جګه ونیول شي؟ التحیاتو چې شروع شي او که په اشهد ان لا اله الا الله کې که په دې اړه معلومات راکړي. او د دوهمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم چې علامه صنعاني په سبل السلام کې په لومړني جلد کې 384 صفحه کې لیکي چې ځای د اشارې و موضوع الاشاره عند قوله لا اله الا الله چې کله نفي وي دلته به ګوته پورته کوي او په اثبات کې به ښکته کوي. اشهد ان لا اله پورته به چې الا الله دی ویلې بیا به ګوته ښکته کوي. او همدغه مسئله علامه کاسانی په بدایع و صنایع کې هم په تفصیل سره ذکر کړې ده. او کله چې څوک اشاره کوي په اشارې سره به نیت د توحید او د اخلاص کوي. علامه صنعاني لیکي فیکون جامعا فی التوحید بین الفعل والقول والاعتقاد. همدارنګه شاه ولی الله دهلوي په شرح د موطا کې په لومړني جلد کې 150 صفحه کې لیکي چې وایي اکثر علما په دې اندي چې اشاره به په وخت د کلمې د تحلیل کې کیږي. اکثر علما په دې اندي چې اشاره به په مسبحې سره یعنی په ګوتې سره چې په کومې ګوتې سره اشاره کیږي چې د اشارې ګوته هم وایي په وخت د کلمې د تحلیل کې کیږي. چې کله اشهد ان لا اله وایي ګوته به پورته کړي اما الا الله چې وایي ښکته به یې کړي یعنی په نفیه کې پورته او په اثبات کې ښکته. همدارنګه امام بغوي په شرح السنه کې په 3 جلد کې په 179 صفحه کې لیکي چې اکثر علماو د صحابه و کرامو نه او د تابعینو نه او د هغویو نه وروسته دا ویلي دي او دا یې غوره کړې ده چې اشاره به د ښي لاس په اشارې ګوتې سره کیږي عند کلمت التحلیل. چې کله کلمه د تحلیل وایي یعنی اشهد ان لا اله چې وایي په دغه وخت کې به په خپلې ګوتې باندې اشاره کوي. په نفي کې به پورته کوي او په اثبات کې به ښکته کوي. او شاه ولی الله په شرح د موطا کې لیکي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هم همدا دی چې په وخت د کلمه د تحلیل کې به اشاره کوي په نفی کې پورته او په اثبات کې به بیرته ښکته کوي. الله الله زمون الله الله. نو دوستانو زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي.